دلته د جمهوریت ټانګونه و 12 کسان یې مړه کړله ټانګ یې پرې وخېجول. نصف مردم دمی سرک کشتش. مردم درباره همی سرک چی نظر دارن؟ دلته یو پل و خلک تېرېدو را تېرېدو په دغه پل باندې د پل په سر سړي درول د شپې لخوا او هر شی تین اخیست. بسیار زیاد فرابندی میشد 2 ساعت 3 ساعت هم در یک کوتل بند میماندن مردم مسافرین. د دوی جنازې هم دلته پاتې و څوک نه و چې د دوی جنازه جیک. اگه درباره همی پروژه برای ما بگین که کارهایتان چطور پیش میره؟ د واده درېیمه شپه وه د پل نه را تېرېدو غل درولي و د پل په سر کې تلیفون هم ترې نه اخیستي و نورو پیسې هم ترې نه اخیستي و واخلته کول یې ورکړي و. ما چی کنم کلگی میفهمی که چی حال بود اینجا چه قرابندی بود ازدحام زیاد بود. د بخونکي او مهربان ذات په سپېڅلي نامه د یاد درنو لیدونکو سلامونه. د دې کې چې روغ او جوړ اوسئ. اختر له خیره سره تیر شو او موږ له اختر څخه وروسته له نوو موضوعاتو سره ستاسې په درانه چوپړ کې یو او نن زه د کابل یوې ډېرې مهمې سیمې ته راغلی یم. دا د کوتل سیمه ده او دلته چې څه هم جریان لري د اهمیت نه ډک دی. دا په دې خاطر باندې دا سیمه مهمه ده چې همدا سړک دی چې پلازمینه کابل له شمالي ولایتونو سره نښلوي او اړینه دا وه چې دغه سړک په اساسي شکل باندې ورغول شي. په تیر کې دلته سړک په هغه ډول چې اړین و موجود نه و. په اوس وخت کې وګورئ دا سړک لا پراخ شوی دی. هغه موضوعات چې د یو بشپړ او کامل سړک لپاره اړین دي او ضرور دي هغه په نظر کې نیول شوي دي. د کانالونو سیستم په منظم شکل دلته موجود دی. همداشان سړکونه پراخ شوي دي. یو طرفه سړک دلته موجود دی او پورې غاړه هم دغه یو طرفه سړک چې دی دا تر ډېره پورې بشپړ شوی دی. دا سړک له یو اړخه د کابل اوسیدونکو ته او همداشان د هغه ورونو لپاره چې په شمال کې د هیواد اوسیږي هغوی دپاره په دې اساس باندې مهم ده چې دوی نو ډیری وخت چې کابل ته راځي د کاروبار لپاره یا د دې ځای څخه څه انتقالوي نو اړتیا دا وه چې دغه سړک په اساسي شکل باندې ورغول شي تر څو شته ستونزې چې د سړک له وجې دلته موجود وي هغه له منځه لاړ شي. ځینو هغه ورونو چې غوښتل به یې مریضان له شمالي ولایتونو څخه کابل ته راولي یا نور ستونزې چې موجودې وي دوی ته په ولایاتو کې او هلته سهولتونه موجود نه وو نو غوښتل چې دلته هغه ستونزې او مشکلات په کابل کې رفع کړي نو ډېری وخت په وخت باندې نشو کولی چې دلته راورسېږي. له نیکه مرغه چې د دې سړک په جوړېدو سره به دغه ستونزې او مشکلات په بشپړ ډول باندې حل شي. موږ هم دې سیمې ته په همدې خاطر باندې راغلي یو چې د دغه موضوعاتو په تړاو باندې د سیمې له اوسېدونکو سره وغږېږو. ورځو خپرونه پیلوو. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. دلته زما په څنګ کې یو څو ځوانان ولاړ دي او له پورته خوا چې کله هم د دې پروژې په ساحه کې موږ ښکاري ساحه کې چې کله هم راتېرېدلو نو دلته مې په دوی باندې سترګې ولګېدلې. ومو غوښتل چې له دوی سره هم خبرې اترې وکړو د دې سړک په تړاو د دې پروژې په تړاو همداشان د هغه موضوعاتو په تړاو چې په تیر کې موجود او اوس
کوم موضوعات موجود دي او څومره ستونزې حل شوي دي او څومره لا هم شته دی چې باید ورته رسیدګي وشي. سلام علیکم. سلام علیکم. په خیر راغلی. تاسو ښه یاستئ؟ همکاران ښه دي؟ په خیر راغلی. مننه. خدای مو لره ژوندی اوسئ. ستاسې نوم مبارک روره. زما نوم بریالی ملکزاده ده. بریالی ملکزاده. ګورم چې ظروفی کرایی سنگر ملکزاده فکر کنم مربوط شما. اوریاره می ده و. ستاسې وراره ده. هغه نوم دم د اوریاره ده. د وراره په نوم دې و شکر ده. څومره وخت کېږي چې دلته مسؤل والا زمونږ خو دغه دلته 20 کال نه هم زیات سو. یو څه سرک کې تللی دي او یو څه هم پاتې دي. ګورم چې دیږي او موجود دي. شاید زمونږ کامرامین دغه په انځور کې راواخلي. یو څه دوکانونه پاتې دي، یو څه تخریب شوي دي. څه وخت دا تخریب وشو او پخوا سرک څه ډول و که د هغې په تړاو راته ووایې؟ پخوا خو مشکلات هم ډېر درلوده. مشکلات دغو نه ډېر وه چې دلته هره ورځ لاره بنده وه، حادثې ډېر وو، خلک ته مشکلات بیخي ډېر وه. اوس ماشاءالله ښه شوي، سهولت راغلي. هغه مشکلات چې سرک له وجې موجود و وړکې هغه حل شوی هغه حل شوي چې دا سرک جوړ شي له خیره سره خیر اوسئ. دا سرک چې د خیره سره خلاص شي دا خو ټول ملت ته ښه دی او چې موږ دلته اوسېږي دا خو زموږ کلی ده، موږ ته خو به بیخي ښه دغه ته موږ ته ناراضه یي. امارات انشاءالله خدمت کوي، کار کوي، د دوی نه موږ منندوی یو. فکر دی دی او سرک خو نور معیاري جوړ سرک نو ماشاءالله ډېر ښکلی جوړ شوی، معیاري جوړ شوي. هغه په خاطر موږ ډېر منندوی یو. هغه موږ ته ډېر خدمت کړي. نه والا هغه کې خو موږ ډېر خوشحاله یو سره، فقط مشکل من دغه ده. دا راته وایي په تیر کې بدون له سرک نه دلته څه مشکلات موجود وو؟ پخوا د امنیت له لحاظه، د خلکو تګ راتګ، د کاروبار له لحاظه څه ستونزې موجودې وي او اوس حل شوي دي او که نه؟ ستونزو نه خو مخکې دونه ډېر و جمهوریت په وخت کې. زمونږ دلته دوکانونه دي تقریبا 20 کاله کې، کورونه هم دي. کور هم سرک هغه غاړې ته ده یو کور. کله چې ما د شپې دوکان تړله کور پورې زه ډارېدم چې لاره کې ما څوک ونه دروي، لاره کې زما نه څوک پیسې وانخلي، لاره کې زما موبایل څوک وانخلي که نه. دلته یو پل وه، خلک تېرېده را تېرېده په دغه پل باندې، د پل په سر سړي درول د شپې له خوا او هر شی ترې نه اخیست، کوڅه کې درول. اوس فضل د خدای هغه مشکل نشته. یو څه چې مونږ هم په دې وطن کې ژوند کړی دی. خیر اوسئ. ځینې وختونه چې یو مشکل یو څوک په یو ځای کې وګوري، لکه تاسې اوس د پل یادونه وکړه، خیر اوسئ، دغسې مشکلات هم شته دی. یو حادثه چې یو شخص سره ترسره شي نو هغه ځای باندې چې سترګې لګي حادثې سترګو ته. خیر اوسئ. ما ته هم را یادېږي، ما ته هم را یادېږي د جمهوریت په وخت کې دلته د جمهوریت ټانګونه وو، 10-12 کسان یې مړه کړله، ټانګ یې پرې وخېجول، د هغوی مړي همدلته پراته وو. په خدای تر اوسه چې زه دغه خواته راځم تېرېږم را تېرېږم ما ته را یادېږي دغه مسلمان ورونه، د دوی جنازې همدلته پاتې وو، څوک نه و چې د دوی جنازه جګي. دغه ټول خلکو ته یې معلوم دي. یعنی هغه تصویر اوس هم په ذهن کې شته؟ اوس هم درېږي، ووله اوس هم درېږي. د پله په سر د منګه دلته یو همسایه وه، قرض یې که واده یې وکړو، د واده یې 3مه شپه وه، د پل نه را تېرېدو غل درولي وو د پل په سر کې، تلیفون هم ترې نه اخیستي وو، نورو پیسې هم ترې نه اخیستي وو، واخلته کول یې ورکړي وو، بیا یې لېږلي وو کور ته. مشکلات زښته ډېر دي، اول کم درته وښیو، خو دغو نه موږ اوس الحمدلله راضي یو چې د امنیت ښه سوي، امنیت ښه سوي، آبادي روان ده. انشاءالله چې دغه ستونزې به م حل شي. دومره لویې ستونزې چې تاسې اوس یادونه وکړله چې مونږ داسې تصور کوو، واقعیت را یادېږي راته هر وخت ډېر یو بد انځور و، ووله. خو نیکه مرغه چې د دغه مشکلاتو انشاءالله الحمدلله شکر و انشاءالله چې کارونه به هم جوړ شي ورو ورو. دغه ده چې دغه پروژې د نورې پروژې چې اوس په کابل کې دلته ټاکل شوې ده چې عملي سي انشاءالله چې انشاءالله چې کېږي. تاسو د مننه ډېر خدمت مو کړل، مننه. غرمې دې موږ سره پاتې سئ والا په مخامخا ورو ژوندی مو اوسه چې د خلکو نه یوال اخلئ. خوشحاله اوسئ، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. دلته یو څو ورونه نور ولاړ دي، دوی سره به هم زه غږېږم. ځینې وختونه دغه مشرانو سره چې موږ وغږېږو د یوې سیمې هغه دردونکې کیسې چې بیان کړي نو بیا واقعیت خبرې ځینې موضوعات
لذهن نوزي چې په وغږیږي. زه کوښښ کوم چې له دې ورونو سره هم د دې پروژې په تړاو باندې خبرې وکړم د کاروبار په تړاو. سلام علیکم یادر جان، خوب هستی؟ بخیر، خیریتی است؟ آرامی است؟ خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ بخیر خوش سلامت باشه. من نامکم مشعل انجینر مشعل باگرام. انجینر مشعل باگرام، بله صاحب. از باگرام هستی تو؟ آ جان از باگرام هستیم. خب بسیار خوب. شما نامتان چیست بیاد؟ من نام انجینر عثمان است. انجینر عثمان. بیا کمک اگه این طرف بیاین که در کامera کمک تصویر ما و شما خوب بهتر مشکل نیست. مسروب چیکار است انجینر سه؟ سلامت زنده باشیم. یک از وایرینگ کار است، مستری هستم. این موتورهای داخلی و خارجی کار ما وایرینگ کاری است. برادر ما گازکاری این در سیستم گازکاری است. ما وایرینگ کار هستم. یعنی هر دویتان مسلکتان جداست دیگه؟ مسلکای ما جداست. بخش موتوری بخش گازکاری میکنم و بخش وایرینگ کاری موتوره. خب بعدی بخش دیگه انجینر هم هستین؟ جان دیگه اما تو رسی رقم که با هر بخش هر کس کار کنه هر کس نمیتونه، چون کار پرپیچ است، کار برق است. بسیار خوب. این ماشینای دیگه موتورایی که نو آمده از خارج دیگه موتورای مدل است دیگه، بازی از برقی است، رقم دیگه آمده، تکنولوژی است دیگه. دوارم بس بلد هستی تو؟ جان تکنولوژی چون پیشرفت کرده زفتری سیستمای است، کامپیوتر است، سیستمای برقی است. مدل جدید آمده، مشکل نیست ان شاء الله. از کاری نیست افغانستان حال تا بال کی تو کسی پیدا شده رفته باشه در ژاپن شاگردی کرده باشه، ایجا آمده باشه کار بار مستریگری را یاد گرفته باشه که ما ایجا بتونم موتر متاسکل جور کنم دیگه کنم. مردم افغانستان دانشمندا همگی گفته که مردم افغانستان نابغه هستن. بدون شک نابغه بایستن که انشالله هیچ تو کار نیست که ما از پسش بر نبیم. یک چیز که مردم ما که هستن باز عملی یک کار را انجام میده، بعضی هستن که مثلا نظری خوانده ولی کار عملی نکرده. کار عملی بسیار مهم است دیگه. ولی بهتر امی است کار تجربه. کار درس هم است ولی کار تجربه که عملی میکنی و یک چیز دیگه است. ولی این کاری که درس هم میخونی مشکل نیست. هر دوش یعنی هدفم کار که بیا در قید انجام میتی و کار میکنی عملی بهترین کار است. بدون شک. خب انجینر سه اگه ایرا برای ما بگین که چه وقت است که دمیجا کار میکنی دکانتان است؟ امیجا 1-2 سال میشه که ما در این منطقه کوتال دکانداری میکنیم. ما جان 2 سال میشه. بیشتر در جای دیگه کار میکردیم؟ بیشتر در جای منطقه شارنو بودیم و طرفا کار میکردیم. فعلا این طرف آمدیم اما تو وضعیت ها صحیح نبود، کراها بلند بود، نمیصرفید. 1-2 سال میشه که طرف آمدیم. بازیش کاروبارتان خوب است یا نه؟ خدا را شکر ناشکری نشه. الله روزی رسان است. در هر موی در جایی که باشه الله روزی رسان است. خب ولی اقتصاد ضعیف است. چرا؟ از نظر اقتصاد دیگه جان ولی ناشکری نشه. خوب است کاروبار الحمدلله. بر صورتش ما باید در هر وقت در هر شاید شکرگزار خداوند باشیم. الحمدلله که صورت سالم داده میتونیم کار کنیم، زحمت بکشیم. همین گپ کلان است و هیچ وقت هم نمیتونیم همین نعمت خداوند متعال را ما جبران کنیم. درست جبران کنیم. دقیقاً این میگه. پس هیچ ما شما که هر چقدر همین انسان 70-80 ساله عمر میکنه فقط دینم قدر وقت که توبه بکنه ذکر بکنه. ما شما حالا انسان هستی که بشر امروز دست ساخته دیگه ساخته. قربان الله شم بشر امروز نمیتونه که یک دست بسازه، قادر در این نیستن که یک دست بسازن. الله را صدقه شم ما شما که 100 سال توبه کنیم دیگه کنیم فقط 1 ساعت یک سعی میکنیم این نور چشم ما را پوره کردن نمیتونیم. امروز اگر بتونیم بخریم دیگه بکنیم 1 ساعت تنفس خریدن نمیتونیم. بدون شک. انجینر صاحب در پاولوی کارتان که اینجا آمدین شاید کلی مردم همین محل و منطقه هم شاید نشست و برخاست داشته باشین، شما شاید معلومات داشته باشین درباره این سرک. اگر برای ما بگوین که مردم درباره همین سرک چی نظر دارن، چی میگن، پیشتر چی رقم بود و حال چی رقم شده، بهبودی آمده یا نه؟ در این سرک الحمدلله ما شکرگزار هستیم از امارات اسلامی که به ما سرک کلان کرد. از راهبندی از این گپا بیغم شدیم. تشکر. بخیر سلامت باشید، زنده باشید. انجینر فقط از شما میپرسم که چطور از کارهای خودتان، چطور از دوست و رفیقت خود گفت که انشالله که قانع هستن، راضی هستن از خداوند. شما چطور هستین؟ والا چی بگیم 1 سال 3 و 1 سال 4 ماه میشه که خاک میخریم، کار صحیح نیست دیگه. او دیگه خدا میفهمه که یک موتر استاد میشه در 1 روز، 1 هفته، 1 ماه. او دیگه در کار خداست دیگه. کجا یاد گرفتین این کارا؟ این کارا همیشه یاد گرفتیم.
خب همینجا یاد گرفت شاگردی کردین؟ نه دکان خودمان است، خود دکان‌های دیگه ما هست در 500 فامیلی در نوابات اینجا هست. پیش بیادرایم کار کردیم، یاد گرفتیم، اینجا هم واس کردیم. اینجا دیگه اینا 5 سال میشه که بسیار خوب. یک چیزی هست که از بیادرایتان یاد گرفتیم، خودتان حال کار میکنید، شاید شما برای دیگرها یاد بتین. همین سلسله جریان داره دیگه. دیگه حالی هم داریم، 4-5 دونه شاگرد داریم، یاد گرفتن. 2 دونه این پایین هم دکان خود ما هست، شاگرد ما. یعنی ما فعلا 5 تا شاگرد ندارم، خودت داری. باید خوش باشی. چی کنیم والا. بسیار خوب، تشکر بیادر. بخیر باشین. زنده باشین. بخیر باشین. درنو لیدونکو نور خپل خبرې ډېرې نه اوږدوم، یو څو انځورونه د دې سیمې او د دې پروژې ګورئ، بېرته راګرځو. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ. زه له دغه ورونو سره ودرېدلم او غوښتل مې چې یو څو خبرې ورسره وکړم د دوی د کار په تړاو باندې. دوی هم مصروف دي او فکر کوم چې همدا اوس راغله، غواړي چې د دې سړک ښکتنۍ برخې ته ولاړ شي، ولته خپل کار ته ادامه ورکړي. دوی سره به زه یو څو خبرې کوم. السلام علیکم ورحمت الله. ستړي مشئ. بخیر خواستی؟ بخیر باشی. سلام. نامتان چیست بیادر؟ فرهاد اخبار است. یک تن از کارکنان می ریاست حفظ مراقبت می باشم. بسیار خوب. اخبارست چه وقت میشه که مصروفی همین کار هستین؟ شما دریوری میکنین، همین ماشین دستتان است؟ بخیر سلامت باشی. مدت 21 سال میشه که در ریاست حفظ مراقبت ایفای وظیفه میکنیم. ماشاءالله 21 سال یک عمر است دیگه. بله 21 سال میشه. ان شاء الله که در 4 بخش از این وسایط های ثقیله تجربه کاری داریم که از جمع بلدوزر است، لودر است، دیگه اسکاواتور است، پیش میبریم کار. بسیار خوب. ما هم با شما نیاز داریم، کسایی که تجربه دارن برای دیگرها باید شریک بسازه و بتانیم که در پروژه‌ای که بسیار مهم است مثل همین پروژه باید یا کار کنه دیگه، که بتانیم یک چیزی را بسازیم که اساسی و بگه چیز که موارد تکنیکیش که است او در نظر گرفته شود دیگه. واقعیت است. این چیزی است که همگی ما چشم دیدن میبینیم که انشالله انجینر صاحبای با تجربه و سابقه کاری دارن، انشالله با مو مسلک خود ایفای وظیفه کرده برنامه کاری خودن رو به پیش میبرن. بسیار خوب. حق برست در 21 سال در چند پروژه کار کردن، یادتان است یا نه؟ تو اگر بگوییم که در قدر هرچی باشه حافظه فعلا و قدر فعالیت خود نداره، بازم تا جایی که متوجه هستیم بیش از 60-70 پروژه بوده که پیش بردیم کارهای خود. ماشاءالله در کارهایتان برکت. اگه درباره همین پروژه برای ما بگین که کارهایتان چطور پیش میره؟ شکر خداست. قسمی که شما با چشم دید خود میبینید انشالله که بهترین شکلش. یگانه چیزی که مانع سکتگی یک ذره کار ماست، چون که رفت عبور و مرور موتراست، یک ذره سکتگی کارا را داره دیگه. انشالله با بهترین شکلش با پیش میره کار. در کارهایتان تغییرات را میبینین یا نه؟ مثلا از زمان پیشتر تا فعلا چقدر تفاوت است موجود است؟ مثلا چقدر تغییر آمده در کارهایتان؟ کارها دیگه قسمی که همون سابق هم به پیش میره، تو حال هم همون شکل به پیش میره، کدام مشکلی نیست، چون پروژه همون نیازات خود داره و کارگراش همون کارگراست و انجینراش به همون شکل به اون بخش مربوطه خود به پیش میبرن، کدام مشکلی نبوده. زنده باشین. تشکر. بخیر باشین. بازم از شما تشکر میکنم. سلامت باشین. بخیر باشین. بخیر باشین. درنو لیدونکو دا غوونه دي چې په دې پروژه کې کار کوي چې تقریبا 21 کال کاري تجربه لري. هر ماشین چې دلته موجود ده نو خپل مسلکی شخص لري او هغه خپل کارونه پر مخ باندې وړي. د کانال ته وګورو د دې سړک دغه کانال په دومره اساسي شکل باندې په نظر کې نیول شوی چې په نورو پروژو کې نه ولیدلی او دغه یوه ځانګړنه ده د همدې سړک او باید هم همداسې وي ځکه دا یو نښلونکی یو اتصالي سړک ده چې شمالي ولایتونه له کابل سره وصلوي. تاسې انځورونه د همدې پروژې ګورئ. بېرته راګرځو.
لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. دلته د همدې پروژې کاري ساحه کې ولاړ یم خو دلته که وګورئ ډېری وروڼو نو خپل کاروبارونه هم کوي، ځینې دوکانونه لري، ځینو هم کوچنۍ غرفې جوړې کړي دي او خپل کاروبار یې لاره باندې اچولی دی. خو یو څه چې دلته ډېر د هغه ورونو پام خپل ځان ته راړی چې له نورو ولایتو څخه راځي، هغه د پورې غاړې سړک جوړېدل دي چې ډېر په معیاري شکل باندې جوړ شوی دی. همداشان هغه موانع او کټارې چې موجودې دي ډېر په اساسي شکل باندې، همداشان د چراغونو هغه موضوع چې دلته هم ډېر په منظم شکل په نظر کې نیول شوې ده چې یو ډېره ښایسته ښکلا لري. دلته یو څو ورونه دي دوکانداران دي، له دوی سره به زه خبرې اترې کوم. السلام علیکم ورحمت الله. خوب هستین ملت؟ خوب است؟ بخیر هستین؟ زندگی بخیر می‌گذره؟ بخیر سلامت باشید، زنده باشید. تشکر، بخیر باشین. نامتان بیادر؟ اسم ما جمشید است. مهربانی کنید بشینید. مهربانی. خب جمشید جان چقدر وقت میشه که اینجا دکان داری؟ والا بیادر جان اینجا دیگه البته فهمید یک 4-5 ماه میشه که ما تازه دکان جور کردیم اینجا هستیم. تازه آمدیم؟ بله تازه جور کردیم ما. خب خانه تان همینجا است یا جای دیگه؟ بله خانه ما همینجا است، این بالاترک و خانه ما است، خانه همینجا است. یعنی فعلا شروع کردین کارو؟ فعلا نو شروع کردیم ما دیگه، توکل ما به خدا. بسیار خوب بسیار خوب. ما هم در کنارت میشینیم. امی سریع بشکاگک باید ما بشینم. مهربانی درباره کاروبار بگوین که کاروبارتان چطور است؟ والا خدا را شکر دیگه بیادر فهمی کاروبار از زندگی میگذره، فهمی مزهش نیست دیگه، فهمی سپرد به خدا، به هر حالت شکر میکشیم دیگه، توکل ما به خدا. جمشید جان ما یک چیزی که زیاد متوجه میشم همیشه که کدیم وطندارای ما گپ میزنم، والا اگه کاروبار بسیار خوردم داشته باشه بازم قناعت دارن، شکر میکشن، شکر خدا. و این هم یک نشانی امو عقیده قوی ما مردم ما و شماست. در کنار کاروبارتان دیگه چی را میکنین وقتی که از اینجا میرین؟ والا بیادر جان فهمیدی بیادر ما است، فهمی اصلا در دکان نمی باشه، با ما خودم فهمیدی یک موتر اینو دارم در لاین میچلانم، فهمی در لاین کابل، مزار، تخار، قندوز، بدخشان در اینجا فهمی پیره میرم. امشب فهمیدی آمدم از مزار شریف آرد بار کردم آوردم، با آمدم پیشم بیادر کم یک دقیقه فهمی اینجا 6 تیم فهمیدی دم راستی. امی مواد به دکان میرسید؟ بله فهمی ما دیگه موادار، روغن، برنج، فهمی این چیزا را فهمی میاریم دیگه. از این طرف کچالو هم چیزا را فهمی میبریم به بالا، از است فهمی میاریم به پایین. این تنهایی از دیگه خدا مهربانه فهمی شکر. بدون شک بدون شک. چقدر وقت میشد که در این محل زندگی میکنین؟ خانه تان است؟ در این محل البته فهمی یک 10-15 سال است که فهمی زندگی میکنیم، فهمی خیلی وقته که زندگی میکنیم. خیلی وقت است دیگه، زیاد عمر است دیگه. بله فهمی دیگه بسیار وقته که فهمی زندگی میکنیم. خدا مهربانه، سپرد ما به خدا دیگه. اگر درباره پروژه برای ما بگین، شاید از روزایی که شروع میشد از اون وقت هم شاید قصه داشته باشین و شاید معلومات هم درباره همین سرک داشته باشین. سرکی اون طرف هم که است دیگه کامل شده، تکمیل شده، جور شده، بسیار یک نمای خوب داره. بله فهمیدی است جور شد دیگه. قبلا پیش فهمی خودت ما چی کنم کلگی میفهمید که فهمی چی حال بود اینجا، چه قرابندی بود، ازدحام زیاد بود، فهمی جنجالات زیاد بود. حالا شکر خدا اینا جور شده، فهمی اوش فهمی مکمل شد، خلاص شد دیگه. اینیشان فهمی توکل ما به خدا، خدا مهربان است، ایشان جور میشه، رابندی فهمیدی کم میشه دیگه. خدا مهربان است، فهمیدی توکل ما به خدا. از سرک قبلی که مثلا اینجا موجود بود و مردم از این سرک رفت و آمد میکردن چقدر بود و فعلا چقدر ایجاها طرفای هر دو کنارش تخریب شده و چقدر کلان شده به نظر؟ والا فهمیدی سابق بسیار خرد بود، البته فهمیدی شاید به خود شما معلوم باشه، فهمی روزای پنجشنبه وقتا که می بود بسیار زیاد رابندی میشد، 2 ساعت 3 ساعت فهمی در یک کوتل بند میماندن مردم مسافرین. حال فضل خدا که کلان شده فهمی رابندی نیست، نهایتانش در نیم ساعت کوتل میبری. سابق خرد بود دیگه، حال فهمی کلان شده، یک چیز خیلی فایده کرده. یک چیز که می سرک به این خاطر مهم است که امی ولایت‌های شمالی ما عزیز دیگه، از این سرک مثلا میشه ولایت‌های شمالی دیگه. بله خب فهمی این سرک ترانزیتی است دیگه، فهمی خیلی فهمی مهم راست دیگه، خیلی شمالی فهمی سمتای بالا فهمی کلا رفت آمدش دمی راست دیگه. یک چیز که مردم زیاد میگه درباره این سرک، پیش از اینکه کارش آغاز شود در این منطقه مشکلات از درک سرک و مثلا مشکلات دیگه هم بود.
اون مشکلات هم حل شده یا نه؟ مردم حال راحت زندگی میکنن یا نه؟ بله ها، چرا حل نشده؟ فهمی حل شده، فهمی مردم راحت زندگی میکنه، فهمی دیز حل شده، چرا حل نشده؟ تا جایی که ما شنیده بودیم از طرف شما مثلا کسی به دل راحت دیگه نمیتونست از اینجا عبور و مرور کنه و مشکلات های دیگه هم موجود داشتن. حال این مشکلات چی؟ آخه با کل ما شما معلوم است که فهمیدی نمیتونستن مردم فهمیدی امور عبور کردن نمیتونن. حال فضل خدا آزاد فهمیدی هر وقت شو میریم میای فهمی کس با کسی کار نداره فهمیدی راه آزادی است فهمی هیچ کام مشکلی نیست. بیادر وقتی که ما همین گپا رو میشنویم که یک جای میریم و میبینیم که مشکلات های قبلی که وجود داشت و رفع شده، ما ولات زیاد خوش میشیم به خاطر که همین وطندارای ما از این مشکلات ها زیاد شکایت میکردن و شکر خدا که او حل شده و این پروژه هم شروع شده. کارم انشالله که رو به بهبود است وطن ما. انشالله که پروژه ها که تکمیل میشه کار جریان پیدا کنه، همین بیکاری انشالله حل میشه بخیر. آها چرا نفهمیدی بیکاری فهمی که پروژه شروع شد فهمیدی غریب بیچاره فهمی کار میکنه روز روزگارش هم میچلانه فهمیدی دیگه این متفاهمی میشه فهمی مشکل نیست فهمی حل میشه بخیر. زنده باشی بیادر، بخیر باشی، سلامت باشه، زیاد تشکر، بخیر در کارهایتان برکت باشه، زنده باشین. درنو لیدونکو داسې دغه ورور خبرې واورېدلې جمشید جان چې دی نو دلته فکر کوم چې دی هم ورور دی. من دنه باش شما خوب هستین بیادر؟ ستم خوب است؟ بخیر خواستین؟ زنده باشین، بخیر باشین. نامک شما چیست؟ نام ولد فرخمان است. خب بیادر جمشید جان هستین؟ بیادر جمشید جان هستیم. بله. کارهایتان خوب است؟ خدا را شکر، هزار بار شکر. خوب است. بله. یعنی راضی هستین؟ خدا را شکر راضی هستیم. هر کار که راضی نباشی باید قناعت داشته باشید. باید از قناعت داشته باشی. بله. تشکر بیادر، بخیر باشید. زنده باشید. چاش باشه. تشکر، بخیر باشین بیادر. درنو لیدونکو دا نو هغه ورونه دي چې دلته په کاروبار باندې لګیا دي او خپل کارونه پر مخ باندې وړي. ډېری وخت چې ځینې وخت موږ کوم پروژو ته ځو لکه دغه پروژه چې کومه وه ډېر حیاتي پروژه ده او د تیرو موضوعاتو په تړاو باندې کېږي او د اوسنیو موضوعاتو په تړاو ډېر زیات تفاوتونه موجود دي. د امنیت له لحاظه، د بیا رغونې له لحاظه، همداشان د کاري فرصتونو له لحاظه ډېر زیات تفاوتونه موجود دي او له نیکه مرغه چې بهبود راغلی دی، ښه والی راغلی دی او موږ دا تمه لرو چې دغه کارونه نور هم ښه شي پسې او نور هم پر مخ پر وړاندې باندې لاړ شو. درنو لیدونکو زموږ دا خپرونه په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بلې هغې چې زه امین الحق امین ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. الله مو مل شي.